د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مصیبت علاج. امام ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي که یو څوک په یو مصیبت کې ښکیل شوی وي او ځان ترې خلاصول غواړي نو ده ته پکار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وانګیري چې راتلونکي ټول مصیبتونه ورته واړه ښکاره شي. که څوک په یو مصیبت کې راښکیل شوی وي نو غواړي چې د دې مصیبت نه او د دې غم نه ځان خلاص کړي نو ده ته پکار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وګڼي چې راتلونکي ټول مصیبتونه دې ته واړه ښکاره شي. همدا شان دی د دغه مصیبت په بدل کې ترلاسه کیدونکي ثواب ته سوچ وکړي چې الله دا مصیبت دا مشکل او دا کړاو په ما راوستی خو د دې په بدله کې به الله رب العزت ما ته ثواب او اجر هم راکوي. بل باید پر دې باندې وپوهیږي چې تر دې هم بدتر شته. دا مصیبت چې الله په ما باندې راوستی د دې بدتر مصیبتونه هم شته نو هله به ورته پیښ شوی مصیبت غنیمت ښکاره شي او نو یوازینی د مصیبت د علاج لاره دغه ده چې دا مصیبت ځان ته لوی وګڼي او د مصیبت پایلو ته متوجه شي چې دا مصیبت هسې نه دی الله رب العزت به د دې په بدل کې ما ته اجر و ثواب راکوي. ځکه که مصیبتونه نه وای نو چا به د راحت د راتلو تمه نه کوله. که مصیبتونه نه وای چا به د راحت د راتلو تمه نه کولی. بل باید له ستونزو سره لاس او ګریوان کس پر دې پوه اوسي چې دا ستونزمن حالت به د ده په کور کې هومره پاتې وي لکه یو نااشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. هغه څوک چې مصیبت سره لاس او ګریوان دی ستونزو سره لاس او ګریوان دی هغه دې په دې پوه شي چې دا ستونزمن حالت به د دې په کور کې تر ابده نه وي بلکې دا به هومره پاتې کیږي لکه یو ناشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. ځکه ناشنا میلمه په خپل کار پسې یا په خپل هدف پسې ګرځي له چا کره شپې او ورځې نه تیروي او کله چې بیرته خپل کور او کلي ته ستون شي نو د خپل کور به ستاینه او غندنه کوي. که ښه میلمستیا یې ورکړې وي نو په خپلو بنډارونو کې ستایي د هغه صفتونه کوي او که ښه چلن یې ورسره نه وي کړی نو د هغه غندنه کوي. او خلک هم د میلمه په هکله دا سوچ کوي هسې نه چې سبا راپسې خبرې وکړي له دې امله یې ښه قدر کوي. نو مؤمن ته پکار دی چې د ستونزو او پکار ده چې د ستونزو او مصیبتونو همداسې میلمستیا وکړي خپل ټول بدني غړي په واک کې ولري په دې فکر کې هسې نه چې له ژبې کومه تیره پاتې خبره ونوځي او د مصیبت میلمه پرې خفه لاړ شي بلکې بهتره دا ده چې په هغه باندې صبر وکړي نو دا د مصیبت علاج دی. همدارنګه که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوو ته د الله رب العزت ویناوو ته متوجه شو تل لپاره هغوی موږ د مصیبت په حالت کې مانځه ته هڅوي چې تاسو مونځ ته مخه کړئ. لکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره له الله نه مرسته وغواړئ. کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي نو راولاړ شه اودس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه په دې سره به د زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شه. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ستونزه ورپېښه شوه نو رسول الله به په مانځه ودرېده او بلال ته به یې دا ویل چې یا بلالو ارحنا بالصلاة هی بلاله موږ ته په لمانځه باندې راحت راکړه. 5 وخته لمونځ د الله له طرف نه په موږ او تاسو باندې دا د الله ستره لورونه ده چې په موږ باندې کړې ده ځکه په دې سره ګناهونه بخښل کیږي درجې اوچتیږي او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده چې الله به په دې مانځه باندې تاته شفا درکوي. نو چې کله په مصیبت کې راګیر وې په کړهاو کې راګیر وې مصیبتونه راګیر کړی وې نو ودرېږه الله ته په مانځه باندې
د خپل مصیبت الله سره شریک کا، د هغه د حل او د هغه د مشکل حل غوښتنه ته د الله نه وکړه، هیله ده چې الله به یې درته حل کړي. دا نه چې په د مصیبت په حالت کې، د ستونزو په حالت کې بې صبره شي او په داسې خبرو باندې خوله خلاصه کړې چې تا نه الله ناراضه شي. نه، الله ته متوجه شه، دا مصیبت ځان ته لوی وګڼه او داسې وګڼه چې دا مصیبت به تل لپاره په ما باندې نه وي، او د مصیبت پایلو ته متوجه شه چې دا هسې نه دی، الله به په دې باندې ما ته اجر و ثواب راکوي. نو صبر وکړه، زغم وکړه، الله به نعم البدل او د دې نه ښه شی تا ته درکوي. تاسې هغه چا ته متوجه شئ چې هغه لمونځ نه کوي او جومات ته یې شا کړې وي، په ظاهره به درته خوښ او ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه هغه مړ دی. هغه څوک چې منځونه نه کوي، جومات ته یې شا کړې وي، تا ته به دا ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه دا انسان مړ دی. ځکه داسې کسان تل په یو نه یوه اندېښنه کې ښکیل وي. خو که ته جومات ته لاړ شي، الله ته مخه کړې، د خپل راز الله سره شریک کړې، الله به د ستا ټولې ستونزې حل کړي. همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی. یوازینی علاج یې څه دی؟ صبر دی. که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو؟ آیا تر صبر پرته بله چاره شته؟ نشته، بلکل نشته. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ ناروغ شه، مریض شو. د طبیب د راغوښتلو په اړه د حضرت ابابکر صدیق نه پوښتنه وشوه چې آیا طبیب او ډاکټر درته راوغواړو؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیل چې زه طبیب کتلی یم. خلکو ترې پوښتنه وکړه چې څه درته وویل؟ ابابکر صدیق ویل چې طبیب الله وایي زما چې څه خوښه شي هغه زه کوم. صبر وکړه، هو الله ته صبر وکړه او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه، ځکه چې د صبر میوه خوږه وي. خپل ویښتان مه شکوه، د خپل مخونه مه شکوئ، د خپل جامې او ګریوانونه مه شکوئ. د مصیبت په حالت کې صبر وکړئ او دا وګڼئ چې دا د الله له طرفه دی دا مصیبت، او د دې ښې پایلې ته انتظار وباسئ چې هغه جنت دی او اجر و ثواب دی چې الله به درکوي. تاسو د علماو کرامو، د صحابو کرامو سیرتونه او کتابونه ولولئ چې د غمونو انبارونه به د هغو په سرو پرېوتل، خو د حق لپاره به کله لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. خو د حق لپاره به لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. یوازې دا نه، بلکې د مصیبتونو مقابله یې کوله او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې، تر دې چې د غمونو له ترږمو به په راوتو بریمن شول. الله به هغوی کامیاب کړل او صابرین تل لپاره کامیابه وي. او بل دا چې ځان ته پخپله ته مصیبت مه جوړوه، د ټولې نړۍ غمونه په سر مه اخله، ځکه څه خلک داسې وي چې پخپله بستره د خوب لپاره غځېدلي وي، خو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي. د خوب لپاره په خپله بستره باندې پراته وي، خو د هغو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي. هسې خپله وینه توده کړې وي او په دغه خیالي جنګ کې دوی ته په غنیمت کې ډول ډول اندېښنې او ستونزې په لاس ورځي. ډېر داسې کسان شته چې په پایله کې د معدې زخم، فشار او د شکر په ناروغي اخته شي. له پیښو سره یو ځای درومي، د نرخونو په لوړېدو غصه سر ته خیجي، د باران په نه کېدو د شور غږ پورته کیږي. نه، داسې مه کوه، د فریاد غږ مه پورته کوه. یحسبون کل صیحة علیهم، دوی هر زورور آواز الله وایي د ځان په ضد ګڼي. نه، د ځان په ضد یې مه ګڼه، د ټولې نړۍ غم په ځان مه اخله. نو داسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې د ځمکې کره دې په سر نه باروي، بلکې په ځمکه دې پرېږدي. ځینې خلک سپنج ته ورته زړونه لري، ځینې خلکو زړونه د سپنج په شان دي. پیښې او حالات په هغو زړونو باندې ډیر زر اثر شیندي او داسې زړونه ډیر زر ښکار کولی شي. دغه ډول زړه نږدې ده چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه وي، سینه زړه سخت که. لکن حقپاله خلک له دغه ډول پیښو نه عبرت او پند اخلي، ایمان یې لا پسې پیاوړی کیږي. د دې برعکس د بېزړه خلکو هغه وحشت او ویره لا پسې زیاتیږي. دغه ډول بېزړه خلک د دغه ډول وهمونو په پایله کې هره ورځ ځانونه پر پڅه چاړه باندې وژني. نو که ته سپېڅلی ژوند غواړې، د پیښو په وړاندې په اتلولي مبارزه وکړئ، ځان تر پیښو هم پیاوړی کړئ، نو تاسو به بریمن شئ. افسوس د هغه کمزورو خلکو په زړونو چې پیښې او حوادث لکه د وچې پاڼې رپوي. ولتجدنهم احرص الناس علی حیات، الله وایي ته به ارومرو دوی له هر چا نه د ژوند حریصان عمومې،
خو هوډمن او غیرتمند خلک د الله په مرسته او ژمنه باور لري لکه چې الله وایي فانزل السکینة علیهم الله په هغوی ډاډینه نازله کړه د حالاتو مبارزه وکړه په مصیبت باندې صبر وکړه چې الله تا ته نیم البدل درکړي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړو. چې سلسلې د طریقت وي هم پایبندي د شریعت وي چې ستا په مینه پتنګان سوځېږي له خواهشاتو د جهان تېرېږي چې فخر کوي ملایکې پورته پر سما لا اله الا الله لا اله الا الله. خدایا د رحم دروازې خلاصې که د بندګانو زړونه خولې خلاصې که چې په دنیا کې سي بلند ستا د دین صدا لا اله الا الله لا اله الا الله. قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلامونه نیکي هیلې ومنئ. بل دا چې د مصیبت په حالت کې د خپل همت مه بایلئ. ډېر خلک داسې وي چې هغو د خپل همت بایللی وي او پر ځای ناست وي. که د دوی نه پوښتنه وشي نو ډېرې خبرې به دوی بې زړه کړي وي لکه تاسې د مدینې منافقانو ته ځیر شئ. کله چې هغوی جهاد ته وبلل شول نو هغوی د څومره عادي شي له امله همت وبایله او د جهاد ډګر ته له وتلو پاتې شول ځکه له دغه منافقانو سره یوازې د خپلې ګېډې غم و. که جهاد ته لاړ شي نو پاخه فصلونه به خراب شي لکه چې الله رب العزت د دغه منافق حال داسې بیان کړی چې کله دوی جنگ ته وبلل شول نو د هغوی پر ژبو داسې بانې او عذرونه واکمني کوله لکه چې هغوی ویل لا تنفروا فی الحر په ګرمي کې تاسې مه اوځئ او بل به دا ویلې چې اذن لی ولا تفتني ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه او داسې به ویلې چې ان بیوتنا عوره زموږ کورونه بې سرپرسته تر خطرې لاندې دي او بل به دا ویلې چې نخشا ان تصیبنا دائرتون موږ ویریږو چې موږ به په کوم قوم کې راګیر نشو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا او دا به ویلې چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې ژمنې او وعدې کړې دي هغه له فریب او چل نه پرته نور څه نه دي. څومره لوېدلي او ټیټ احساسات، څومره بېهمتي. په رښتیا هم د خېټو پهلوانان د کورونو او د ماڼیو قهرمانان سترګې نه پورته کوي چې په آسمان کې د فضیلت ستوري وګوري. د هغوی همت او علمي مورال یوازې ښه موټر، ښه ماڼۍ او ښه جامې وي، بل څه نه وي د دې. همدغه د انسانیت تر ټولو لویه ستونزه ده چې تر دې نړۍ پرته بل لوړ هدف نه لري چې د هغه ته ترلاسه کولو هڅه وکړي. ارواپوهان لیکي چې د هر شي لپاره یو وړ حد وټاکه ځکه الله د کائناتو په نظام کې د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده لکه چې الله فرمایي قد جعل الله لكل شیء قدرا. الله رب العزت د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده نو هرې قضیې او پیښې ته خپل وزن او حجم ورکړه. له تیري او پاتې نه ځان وساته. د محمد رسول الله یارانو ته وګوره چې د ونې در سوري لاندې چې کله د رسول الله سره د وفاداري بیعت کوه نو د الله خوښي یې ترلاسه کړه کله الله چې په خپل کلام کې وایي. خو یو سړي دغه وخت هغه ته خپل اوښ ته هر څه ډېر ارزښتمن ښکاره شه. له دې امله له بیعت له دغه ویاړ نه هغه بې برخې شه، خپل اوښ پسې لاړه. د هر شي لپاره اندازه وټاکه، خوشحالي لپاره هم، غم لپاره هم، خو په مصیبت کې د خپل همت مه بایله بلکې صبر وکړه چې تا نه الله راضي شي. او که ته بې صبري وکړې د خپل د مصیبت علاج په خپله ونه کړې الله به دې د دې نه په غټو مصیبتونو کې ګرفتاره کړي. د الله په ویش باندې ته خوښ اوسه. ځینې داسې خلک دي چې کله په هغوی باندې مصیبت راشي نعوذ بالله د هغوی خولې نه دا وځي چې الله یوازې زه لیدلی یم، الله زه فقیر پیدا کړی یم، الله دا ستونزې په ما راوستې دي. نه، دا کفري الفاظ پرېږده. د الله په حکم باندې راضي اوسه، د الله په ویش باندې خوښ اوسه. پکار ده چې هر مسلمان د الله په ویش خوښ شي، د الله په ورکړو نعمتونو باندې شکر وباسي ځکه په قرآن کریم کې هم ځای پر ځای د شکر حکم شوی دی. تاسې د مخکینیو علماو د اسلافو سیرتونه وګورئ چې هغوی څومره په سخت حالت کې سوکاله ژوند تېروه، سره له دې چې له هغوی سره دنیوي شتمنۍ نه وه، نه هغوی ښکلې ودانۍ او نه خدمتګاران درلودل، خو بیا هم خوشحاله او ځانونه
او هغه څه چې الله دوی ته ورکړي و د دوی د دین د خدمت لپاره وقف کړي ول خپل ځانونه یې هغه څه چې الله دوی ته ورکړي ول هغه یې ټول د دین خدمت لپاره وقف کړي ول او تاسې به د دوی په مقابل کې داسې خلک هم وینئ چې هر ډول دنیوي نعمت ورسره وي خو د هغوی لپاره د بدمرغي لامل شول ځکه د الله په نعمتونو باندې دوی شکر نه دی ایستلی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین الله وایي نو څه چې زه درکړم هغه واخله او په هغه باندې الله شکر ادا کړه ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل او دا د دې دلیل دی یعنی هغه څو چې ډېر نعمتونه دي ورسره خو بیا هم هغوی په بدمرغي کې گرفتاره دي ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل او دا د دې دلیل دی چې هر څه په یوه تله نشي تلل کیدلی وګوره یو سړی دی هغه به نړیوال سند لري ښه علم به یې کړی وي خو د هغه له علم نه به چاته یو ذره خیر هم نه وي رسېدلی او نه به رسیږي په مقابل کې به یې ځینې داسې خلک وي چې له محدودې پوهې سره به یې د خیر او ګټې چینې روانې کړي وي نو که نیکمرغي غواړې په هماغه صورت خوښ او راضي اوسه چې الله تاته درکړې ده دغه راز په هغه واک او ځواک خوښ او راضي اوسه چې الله تاته در بخښلی دی د هغه نه اوچت مه غواړه عطا بن رباح رحمه الله په خپله زمانه کې یو ستر عالم و خو نوموړی یو آزاد شوی غلام و چې توره چهره یې درلودله په بدن شل او په سر پک و په مقابل کې احنف بن قیس د عربو حلیم سړی و وچ کلس بدن یې درلوده په ملا باندې نری و لنډې پونډې او وړه کوپړې یې درلودله اعمش د خپلې زمانې لوی حدیث پوه و چې دی هم له آزاد شوو غلامانو څخه یو غلام و بېوزله او فقیر په سترګو ضعیفه او تل به یې شلېدلې جامې په تن وې بلکې تر دوی له مخه پیغمبران علیهم الصلاة وسلام ډېر یې د میږو او د اوزو شپانه ول داود آهنګر و زکریا علیه السلام نجار و ادریس علیه السلام خیاط و دا په داسې حال کې چې د بشریت تر ټولو غوره وګړي هم دوی ول په هر صورت د الله په مواهبو د الله په وکړو باندې خوښ اوسه دا چې نه مال لري او نه جمال دا د الله ویش دی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله وایي چې د دوی د دنیوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلي دي نو د الله په ورکړه باندې راضي اوسه تل لپاره په نعمتونو شکر وباسه خو د مصیبت په حالات کې صبر کوه ځکه په ژوند کې انسان له هر ډول حالاتو سره مخ کیږي کله غم وي کله خوشحالي وي نو که څه ورځې ته غمجن اوسې یا د چا حق در پښو لاندې کړه او یا یې تا باندې تیری وکړه نو ته د دغه ستونزو په بدل کې د جنت نعمتونه را په زړه کړه که داسې دې وکړه نو ټولې اندېښنې به دې ختمې شي او له ډېر لوی تاوان نه به خلاص شي هوښیار او عقلمند انسان هغه څوک دی چې د آخرت لپاره کار کوي ځکه چې هماغه همیشنی کور دی او تر ټولو ناپوه هغه څوک دی چې په دې فاني نړۍ پسې نښتی وي او همداسې خلک د مصیبت په مهال ډیر اندېښمن او په خپلو کړو پښیمانه ښکاري ځکه دوی سپکه او بې ارزښته نړۍ په پام کې نیولې او هغه همیشنی کور یې هیر کړی دی نو له دې امله د داسې کسانو غوښتنه دا وي چې په دې دنیوي ژوند کې موږ له هیڅ ډول داسې ستونزو سره مخ نه شو چې موږ یې نه خوښوو که دوی د جهالت او وحشت دغه توره او چټله پرده له سترګو پورته کړي نو حقایق به ورته په ډاګه شي او د همیشهوالي په کور یعنې جنت کې به خپلې ماڼۍ پورې او غلمان په جوته توګه وګوري آیا موږ په دې اړه کله اوږد فکر کړی چې په جنت کې استوګن خلک نه مرګ لري نه اندېښنه لري نه لوړې لري نه ژورې لري نه زړښت لري او نه فنا لري هغوی به په داسې کوټو کې استوګنې وي چې یقین په الله وکوي که د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي کله به ګناه ته نږدې نه شو او کله به داسې کار ونه کړو چې الله رب العزت زموږ نه ناراضه شي دا ټول چې نن ترسره کیږي لوی لامل یې دا دی چې موږ د آخرت نه د الله د ویرې نه غافله یاستو ژوند مو په غفلت کې تیریږي یو ځل یو کس د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ځای ته ورغی ویلیدل چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ناست دی او اوړه لمدوي هغه کس ته یې پوښتنه وکړه چې نوکر دې چیرته دی ای سلمانه چې ته پخپله اوړه لمدوي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه نوکر مې په کار پسې لیږلی دی ما ته دا خبره ښه ښکاره نه شوه چې د دوه کارونه په هغه باندې واچوم چې هم دې کار پسې لاړ شي او هم دې اوړه لمده کړي ډېرو خلکو به د حضرت سلمان فارسی د سادگی له امله په حضرت سلمان باندې د مزدور ګمان کوه یو ځل یو کس په بازار کې
د حیواناتو لپاره واښه واخیستل. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هلته ولاړ و. سړي ورته وویل دا تر کوره راسره ورسوه. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه واښه پورته کړل او روان شو. په لاره کې به چې خلکو ولیده نو ورته ویل به یې راکړئ زه به یې ورسوم. هغه سړي چې دا حال ولیده نو پوښتنه یې وکړه دا څوک دی؟ خلکو ورته ویلې دا د محمد رسول الله ګران صحابي دی. هغه سړي چې دا واورېدل ډېر وشرمېدل او حضرت سلمان فارسي ته وویلې تاسې تکلیف مه کوئ ما ته یې راکړئ زه یې خپله کور ته رسوم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه په دې کې د ثواب هیله لرم تر څو یې چې ونه رسوم نه یې پرېږدم. دا د هغه مبارک ژوند و. دې ته وایي د آخرت ویره، دې ته وایي د الله ویره چې د محمد رسول الله ګران صحابي دی. د هغه په جامه کې کم بدلون نه راځي، داسې ساده ګرځي چې خلک په هغه باندې د مزدور ګمان کوي او چې کله د مزدور ګمان پې کیږي هغه واښه په اوږه باندې پورته کوي او د هغه سړي تر کوره هم رسوي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته 5,000 تنخوا ورکول کېدله او ده به په 10,000 خلکو حکومت کوه، خو هغه به دا ټوله تنخوا واخیستله نو په مستحقینو باندې به یې وویشله او خپله به یې پوزي جوړول، په هغې به یې ګزاره کوله او د پوزي له دې عاید څخه به یې درېیمه برخه د اصلي سرمایې لپاره ساتله، بله برخه به یې په خپلې کورنۍ مصرفوله او یوه برخه به یې خیرات کوله. نن ورځ که څوک د یو ریاست په دندې باندې وټاکل شي یا په ولایت کې مقرر شي د خپله تنخوا خو پرېږده ظالمان د خلکو حقوق هم غصب کوي، هغه د خپلې سینې لاندې کوي. الله ته به نه ورځئ، الله رب العزت به درنه پوښتنه نه کوي. د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه مور فرمایي چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو ځل له مداین څخه شام ته راغی. په دې وخت کې حضرت سلمان فارسی په مداین کې والی و. د خپلې سادگی له امله په معمولی لباس او خراب حالت کې و. چا ورته ویلې تا خپل ځان ولې په دومره خراب حالت کې پریښی دی؟ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته ویل آرامی او هوسایي یوازې د آخرت لپاره ده نه د دنیا لپاره. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به ویل زه 3 کسانو ته حیران یم. یو هغه چې په دنیا پسې شوی وي او مرګ په دې پسې وي، دویم هغه چې له مرګ څخه غافله وي په داسې حال کې چې مرګ له ده څخه غافله نه دی، دریم هغه چې په لوړ آواز سره خندا کوي او په دې نه پوهیږي چې الله له ده څخه راضي دی او که ناراضه دی. په همدې ډول فرمایل ما 3 شیان دومره خواشینی کوي چې ژاړم، یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو بیلتون، دوهم د قبر عذاب او دریم د قیامت خطر. ګورئ درنو اوریدونکو، د تل لپاره د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په زړه کې د الله ویره او د آخرت ویره پرته ده. هغه د خپل لباس کې حتی تغییر نه راولي د دې لپاره چې الله زمانه ناراضه نشي. زموږ او ستاسو حال به په آخرت کې د الله په حضور کې څه وي؟ ډېر وختونه به یې ویل څوک چې په دنیا کې د الله لپاره عاجزي او تواضع غوره کړي الله رب العزت به هغه د قیامت په ورځ سرلوړی کړي. یو ورځ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو کس ته وویل تا ته د قیامت د تیارو حقیقت معلوم دی؟ هغه سړي ورته عرض وکړه زه نه پوهیږم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل دا چې په دنیا کې خلک یو پر بل ظلم کوي له همدې څخه د قیامت تیارې جوړیږي او د خلکو د سترګو په وړاندې به داسې تیاره خوره شي چې هغوی ته به د لارې لیدل هم ګران شي. نن ورځ په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر ولایت کې ظلمونه روان دي. دا ټول د قیامت تیارې دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې د آخرت ویرې ته او د خپل ویرې ته زموږ په خپلو زړونو کې ځای راکړي تر څو د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به چې هر کار کوه د هغه په هکله به داسې فکر کوه چې سبا به د الله رب العزت په وړاندې د دې حساب ورکوم. نو داسې به ویل د قیامت له ویرونکو صحنو څخه به تیریږو، د الله رب العزت په وړاندې د حاضرېدلو فکر چې راشي فکر مې نارامه شي، زړه مې خفه شي. څوک پوهیږي چې د جنت په لور به ځي او که د دوزخ د اور په لور. د دنیا غوښتونکي ته حیران یم چې مرګ ورپسې دی او هغه د دنیا په هیلو او امیدونو مست دی. نه پوهیږو چې الله رب العزت له هغه څخه راضي دی او که ناراضه دی. څومره عجیبه خبره ده چې بیا هم هغه په لوړ آواز خندا کوي.
د لوړ آواز خندا خو پرېږده، د اکثرو خلکو چې چیرته فساد دی هلته مخه ده. ورځې په لهو لعب کې تیریږي، شپه یې په لهو لعب کې تیریږي، ورځې د خرابو څیزونو په لیدلو کې تیریږي، همدارنګه شپه یې د خرابو سریالونو او د فاسدو سریالونو په لیدلو کې تیریږي. خو دې ته متوجه نه دی چې الله به زما نه راضي وي او که ناراضه، الله به مې د آخرت په ورځ په خپل حضور کې دروي، الله به زما نه پوښتنه کوي. دا سوچ د کوم ځای شو؟ تا ته وایم ګرانه پلاره، د خپلو اولادونو مسئولیت د ستا په غاړه دی. ته باید هغوی په اسلامي ګاڼه باندې سنبال کړې، هغوی ته اسلامي تربیت ورکړې، د اسلام د مقدس دین په مقدساتو او احکامو هغوی خبر کړې. مسئولیت به د آخرت په ورځ نه وي. او که خدای مکړه هغوی فساد کوي او ته ورسره مرستندوی، هغوی سریالونه ګوري او ریموټ د ستا په لاس کې د تی ورته اړوي چې کوم یو هم خوښ دی بچیانو، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ته درېږې، الله رب العزت به ستا نه پوښتنه کوي. په یوه جګړه کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د ستر قمندان دنده په غاړه لرله. په زرګونو پوځ د ده تر قمندې لاندې و، خو د ده د عاجزي او خاکساري دا حالت و چې په یو خره باندې سور راغی، مسلمانانو د ډیر احترام او عزت له امله نارې کړې سپه سالار راغی، سپه سالار راغی. خو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه له دې دنیوي قدر او عزت څخه بې پروا و، د هغه نظر د آخرت په لور و. کله چې خپل صفت واورېده ویې ویل ورونو نن څه دي؟ د نیکي او بدي فیصله به له نن څخه وروسته کیږي. هغه په خپل صفت باندې نه خوشحالیږي، هغه دې ته متوجه دی چې الله رب العزت زما نه راضي شي، محمد رسول الله زما نه راضي شي. هغه ابدي ژوند لټوي، د دنیا په لنډ ژوند باندې کله هم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نه دوکه کیږي. الله رب العزت دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي او زموږ ستاسو هغه ابدي ژوند چې تلپاتې ژوند دی، د هوساینې ژوند دی، د نعمتونو او د مزو ژوند دی، هغه راته ښایسته وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سپوږمۍ لمر و سقر ته ځي دواړه خپل مقر ته، نظام د زندګۍ د دنیا رسی و سر ته، نظام د زندګۍ د دنیا رسی و سر ته، مخلوق د اسمانونو به په ځمکه راکوزیږي، د حکم د سبحان دی، دا هسکي لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. اسمان به رایله شي، په ځمکې به تکه شي، په ځمکې به غوغا شي، پرې جوړه زلزله شي، په ځمکې به غوغا شي، پرې جوړه زلزله شي. هر څیز چې وي ژوندی هغه به خامخا مړ کېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی، دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د ممتازو صحابو کرامو له ډلې څخه شمیرل کیږي. د ژوند لومړني وختونه یې په ډیره غریبي کې تیر شوي وو، خو څنګه چې د فتوحاتو لمن پراخه شوه د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه غریبي هم پای ته ورسېده. د ده په مشري ډیر ستر کارونه ترسره شول، ډیر کلونه د مختلفو ولایتونو حاکم و، خو د ده د ژوند په حالاتو کې هیڅ بدلون رانغی. نه مال او دولت ټول که او نه له ظاهري شان او شوکت سره اړیکې پیدا کړي. څه ډول ژوند یې چې په غریبي کې و همغسې هم په پراخي کې و، ځکه چې د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه، ځکه چې د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه، د آخرت د حساب او د کتاب نه سخت ویرېده، نو ځکه په هغه کې بدلون نه راته. د ولایت له دورې څخه وروسته له مشهور صحابي حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وشو.
حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فقیر طبیعته انسان و له دنیا سره هیڅ اړیکې نه درلودلې. حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ورپسې منډې کړې او د وروره وروره نارې وهلې تر څو چې هغه ته ورورسېد. هغه یې راونیوه خو ابوذر رضی الله تعالی عنه هغه په وار وار له ځان څخه لرې کوه او ورته ویلې ای ابو موسی اوس ته زما ورور نه یې، ای ابو موسی اوس ته زما ورور نه یې. له دې منصب څخه مې مخکې ورور دی. کله چې دوهم ځل لپاره ورسره لیدل وشول، حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د لومړي ځل په شان ورمنډې کړې. ابوذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل اوس لرې اوسه، لومړی زما د پوښتنو ځواب راکړه، تا په خلکو حکومت کوه؟ حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه هوکې. بیا ورته ابوذر وفرمایل تعمیرونه دې نه دي جوړ کړي، ځمکې دې نه دي کرلې، حیوانات دې نه دي ساتلي؟ حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د ټولو پوښتنو ځواب په نس سره ورکه. نو بیا یې په خلاص زړه ورسره وکتل او په غېږ کې ونیوه. په حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه کې د الله رب العزت ویره او د زړه نرمواړي دواړه صفتونه موجود ول. خپله به ژړل او نور به هم ژړول. د بصرې د پاڅون په وخت کې یو ځل خطبه ورکړه چې پکې وویل خلکو ښه وژاړئ او که ژړا نه درتلله نو لږ تر لږه د ژړا حالت غوره کړئ، ځکه چې دوزخي هغه دی چې د دنیا ژوند په خندا سره تیروي. د دنیا ژوند به په خندا سره نه تیروي، بلکې په دې کې به جاړې، د تضرع او د عاجزي لاسونه به الله ته پورته کوي او د الله رب العزت نه به ځان لپاره بخښنه غواړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې د بصرې امیر و او هغه ته له الله رب العزت څخه ویریدونکی او پندمندونکی زړه ورکړ شوی و. یو ځلې حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه د بصرې په جامع جومات کې خطبه ورکړه. داسې وویل قدرمنو دنیا تلونکې او تیریدونکې ده، د هغې ډیره لویه برخه تیره شوې ده او یوازې ورانېدل او له منځه تللې پاتې دي، لکه چې د اوبو لوښی چپه شي او ټولې اوبه ورڅخه تویې شي. حضرت عتبه بن غزوان وایي خبردار، تاسې له دې دنیا څخه هغه ځای ته تلونکي یاست چې هیڅ زوال او پای نه لري، نو بیا ولې له خپل ځان سره ښې ډالۍ یونیسو؟ ما ته ویل شوي چې که یو کاڼی په دوزخ کې اولیږي نو په 80 کلونو کې به هم د هغه تل ته ونه رسیږي. په الله رب العزت قسم تاسې به هغه ډکوئ. آیا تاسې په دې حیران شولئ؟ او په الله قسم چې ما ته د محمد رسول الله لخوا ویل شوي دي چې د جنت دروازې به دومره پراخې شي چې له یو سر څخه تر بل سره پورې به یې د 40 کلونو فاصله وي، او داسې یوه ورځ به هم راشي چې په هغې به ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. کله چې ما ایمان راوړ، حضرت عتبه بن غزوان وایي له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوازې 6 تنه ول. د فقر او تنګسي دا حال و چې د ونو په پاڼو به مو ګزاره کوله چې له امله یې کلمې زخمي کېدلې. یو ځل ماته یو څادر په لاس راغی، هغه مو څیرې که چې ما او سعد لنګونه ورڅخه جوړ کړل، خو نن له موږ څخه هر یو د یو ښار امیر دی. زه له الله رب العزت څخه پناه غواړم چې د الله جل جلاله په وړاندې د دومره حقیروالي سربیره ځان لوړ وګڼم. نبوت پای ته ورسید، له دې څخه وروسته به پاچایي وي او تاسې به له ما څخه وروسته ډېر زر پاچایان وآزمایئ. ګورې درنو اوریدونکو، دا د حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه ژوند و، دا د حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ژوند و، دا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ژوند و چې دوی په خپل ژوند کې د الله رب العزت نه څومره ویریدل، په خپل ژوند کې د آخرت نه څومره ویریدل. نو ځکه دوی د دنیا په لنډ ژوند باندې نه دوکه کېدل، تل لپاره دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله رب العزت راضي وساتي. ځکه الله د آخرت ورځې په هکله فرمایي انهم یرونه بعیدا، دوی خو قیامت لرې ګڼي، ونراه قریبا او موږ یې نږدې وینو. یوم تکون السماء کالمهل، هغه عذاب به په هغه ورځ وي په کومه ورځ چې آسمان د ویلې شوو مسو غوندې شي. وتکون الجبال کالعهن، او غرونه د رنګینو ډانډس شوو وړیو غوندې شي.
ولا یسأل حمیم حمیما او هیڅ یو صمیمي دوست له خپل صمیمي دوست نه پوښتنه ونه کړي. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه. په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي، مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب څخه د ژغورل کېدلو لپاره په فدیه او په جریمه کې خپل اولادونه و صاحبته و اخیه، خپل میرمن او خپل ورور، و فصیلته التي تؤویه، خپله ډیره نږدې کورنۍ ورکړي، هغه کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه، او د ځمکې د مخ ټول خلک او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. خو الله رب العزت به ورته وایي کله، داسې نه ده. ستا په ځای بل څوک جهنم ته نشي تللی، ستا په ځای بل چاته عذاب نشي ورکول کېدلی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي، او رب العزت زموږ او ستاسو نیک عملونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. شپېلی کې به بیا پشي نو ټول واړه ژوند شي، هر څوک له خپله ځایه د رب لور ته رهي شي، هر څوک له خپله ځایه د رب لور ته رهي شي. د حشر په میدان د خدای حضور کې جمع کیږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. ډیر ساموي لوی هیبته په هر سړي دهشته، ملکی پوځ تیار وي د خدای رب العزته، ملکی پوځ تیار وي د خدای رب العزته. د خدای له اذن پرته څوک به نه وي چې غږیږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. شروع شي امتحانه د عدل په میزانه، که ښه عمل که بد وي ټول واړه شي عیانه، که ښه عمل که بد وي ټول واړه شي عیانه. نیکبخته او بدبخت بله په وړاندې ښکاره کېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. ابو عبیده بن جراح په غیږ کې ونیو او ویې فرمایل یوازې ته زما ورور یې، زما په ملګرو کې بې له تا څخه نور هیڅوک پاتې نه دي چې په هغه باندې دنیا څه ناڅه خپل کوډې او جادو نه وي کړي، او هغه د دنیا څه ناڅه خوند نه وي اخیستی، یوازې ته زما ورور یې. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه وفرمایل ای امیر المؤمنین، ما درته ونه ویل که تاسې زما ځای ته راشئ اوښکې به تویې کړئ او وبه ژاړئ. درنو اوریدونکو، دا خبره زموږ لپاره د فکر کولو وړ ده چې د داسې جلیل القدر صحابي او دومره د پاک او له زهد او تقوا څخه ډک ژوند تیرونکی هم له آخرت څخه بېغمه نه و، د الله څخه ویرېده. زموږ او ستاسو څه حال دی چې شپه او ورځ، ساعت و ثانیه او دقیقه مو په ګناه کې تیریږي؟ کله مو د الله ویرې ته او د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو؟ د آخرت په ورځ به الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټول ژوند زموږ داسې نه پوښتنه کوي. هلته به الله ته بیا څه ځواب وایو؟ د شام د جهاد په پای ته رسېدلو سره د غازیانو په منځ کې د طاعون وبا خوره شوه چې ډیر لوی لوی اصحاب پکې وفات شول، او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم په دې بیماري اخته شو. هغه د خپلې مرګونې بیماري په وخت کې خپلو ملګرو ته وداعي نصیحت وکړ.
د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د نصیحت هر لفظ د آخرت خوښونې ښکارندویي کوله. وی فرمایل ای خلکو زه تاسو ته وصیت کوم که عمل مو پرې وکړه په ژوند او وروسته له مړینې په هر حال کې به بری ترلاسه کړئ. لمونځ کوئ، زکات ورکوئ، روجې نیسئ، حج او عمرې کوئ، په خپلو کې سره په اتفاق او یووالي سره ژوند وکړئ، د خپلو مشرانو سره په اخلاص رابطه ولرئ او له هغوی سره چل او فریب مه کوئ. د دنیا په دام کې منښلئ. انسان که 1000 کاله هم ژوند وکړي یوه ورځ به دا حال وي لکه نن چې زما حال دی. الله رب العزت د انسان لپاره مرګ لازم کړی. هیڅوک هم تل ژوندی نشي پاتې کیدلی. په خلکو کې له ټولو غوره هغه څوک دی چې له ټولو څخه ډیر زیات د الله اطاعت کوي او د آخرت لپاره له ټولو څخه زیات ښه او نیک عملونه کوي. دا د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه نصیحت او وصیت و چې خپلو ملګرو ته یې کړی و. الله رب العزت دې د دوی په شان موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د احادیثو په رڼا کې تریر کړو چې الله هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. همدارنګه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د لوړې پوړۍ صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یمن د والی په حیث هلته ولیږه چې پوره 2 کاله یې په ډیر ښه توګه خپل فرایض سرته ورسول. کله چې هغه له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه او بیرته مدینې منورې ته راغی، میرمنې ورته وویل د دومره وخت لپاره چې ته د یمن والی وې زما لپاره دې څه راوړي دي؟ هغه ځواب ورکړ له ما سره یو ساتونکی و، له دې امله مې تا ته څه رانوړی شول. د معاذ بن جبل مطلب دا و چې له ما سره د الله رب العزت ویره او د آخرت د پوښتنې فکر و چې له امله ما په حکومتي مال کې شخصي تصرف ونه که چې څه د هغه ځای نه راواخلم او تا ته د تحفې په شکل باندې درکړم. خو میرمنې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په مطلب باندې پوه نه شوه. فکر یې وکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کم سړی د ده د ساتونکي په توګه له ده سره لیږلی و. هغه ښځه په هماغه وخت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغله او له هغه څخه شکایت وکړه چې معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خلیفه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نظر ډیر امانتدار و، تا له هغه سره ولې ساتونکی ولیږه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت معاذ راوغوښت او د مسئلې پوښتنه یې ورڅخه وکړه. حضرت معاذ بن جبل ټول حقیقت بیان که. حضرت عمر په خندا شو او هغه ته یې څه ورکړه چې خپلې میرمن ته یې ورکړي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د شام په جهاد کې د زړورو مجاهدینو له ډلې څخه و او د جګړې له پای ته رسېدو څخه وروسته د نورو لویو صحابو په شان دی هم د طاعون په وبا اخته شو. د ژوند په وروستیو شیبو کې له ده سره چې کوم فکر و هغه د آخرت فکر و، د الله ویره او د آخرت ویره و، بل څه نه وه. ګورئ درنو اوریدونکو، 2 کاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقرري باندې هغه د یمن والی دی. اما کله چې د یمن نه بیرته خپل کور ته راګرځي هیڅ ځان سره نه لري. ښځه ترې پوښتنه کوي چې ما ته دې څه را نه وړل؟ هغه ورته وایي چې ما سره یو ساتونکی و، د ساتونکو نه مطلب الله دی، نو ومې نه شو کړی چې تا ته زه څه راوړم او په حکومتي سیس کې د تصرف وکړم. د نن ورځ حکما، د نن ورځ رئیسان، د نن ورځ وزیران او د نن ورځ وکیلان دې راشي د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړي او د ده نه د پند او عبرت واخلي چې 2 کاله هغه والی دی په یمن کې، خو د خپل کور ته تش راځي. دوی خو والیان شوي نه وي، وکیلان شوي او وزیران شوي نه وي چې میاشت وروسته یې 4 کورونه او 14 موټر وي. تاسې به د الله رب العزت په حضور کې نه درېږئ، الله رب العزت به ستاسو نه پوښتنه نه کوي.
راځئ د آخرت ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ راځئ د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ تر څو د خپل ژوند د الله د کلام رڼا کې او د محمد رسول الله د حدیثو په رڼا کې تیر کړئ او هغه سخته ورځ الله در باندې آسانه کړي او که مو ژوند داسې په غفلت کې تیریږي داسې په بې اعتنایي کې تیریږي نو هلته به الله رب العزت سخت حساب در سره وکړي بیا به د الله رب العزت د حساب نه خلاصون نه لرئ الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی لاړه څنګه نیمه خواش والا دنیا نه ارمانی لاړه څنګه نیمه خواش والا دنیا نه ارمانی ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د وفات په شپه ډیر نارامه و په وار وار به یې پوښتل چې سهار شو که نه کم کسان چې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په خوا و شا کې ناست ول هغوی به ورته ویل تر اوسه نه دی سهار شوی کله چې سهار شو نو موږ به دې خبر کړو نو کله چې سهار شو هغو کسانو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړه چې سهار شو نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وفرمایل له هغې شپې څخه په الله رب العزت پناه غواړم چې سهار یې له دوزخ څخه پیدا شوی وي ښه راغلې ای مرګه په خیر راغلې د هغه دوست خواته راغلې چې د ولږې په حال کې دی الهي زه چې له تا څخه څومره ویریږم هغه تا ته معلومه ده اوس زه له تا څخه ډیر امیدونه لرم ما اوږد عمر او دنیا د دې لپاره نه خوښوله چې وخت په ونو ایښودلو او یا له ایستلو باندې برباد کړم بلکې مطلب مې دا و چې له بدي څخه لرې پاتې شم او نیکي او ښېګڼې ته رواج او وده ورکړم او د ذکر په حلقو کې له علماو سره کینم ژوند مې د دې لپاره خوښوه کله چې د مرګ وخت راورسید نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په ژړا او فریاد باندې مشغول و خلکو به ده ته تسلي ورکوله او ورته ویل به چې ته د محمد رسول الله صحابي او برسیره پر دې په فضیلتونو او جهاد کې ممتاز نو ته ژړا ته څه اړتیا لرې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه نه له مرګه ویریږم او نه د دنیا له پرېښودلو څخه ویره لرم زما غم یوازې د عذاب او ثواب دی په همدې حالت کې روح والوت د الله پرسته نیک ژوند زموږ لپاره مثال دی هغه د آخرت څخه په دې ډول ویره لرلو سره له دنیا څخه رخصت شو آیا مخکې د دې نه چې ته ژوندی او مرګ در باندې نه دی راغلی کله دې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او د آخرت ویرې ته دې په خپل زړه کې ځای ورکړی چې الله رب العزت به هلته زما سره څه حساب او څه کتاب کوي الله رب العزت دې زموږ په حال باندې ورحمیږي الله رب العزت دې د دوی په شان موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو آخرت او جنت زموږ هدف او مقصد وګرځي او د دنیوي مشکلاتو او د دې بدبختیو نه الله وژغوري او الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د هغو نیکبخته صحابو له ډلې څخه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی و چې ای عبدالرحمن بن عوفه ته جنتي سره د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنتي زیری ورکړی خو بیا هم د آخرت څخه بې پروا نه و لکه څرنګه چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف د زوی ابراهیم وینا ده ابراهیم وای چې ورځ زما پلار ته ډوډۍ راوړل شوه په همدې ورځ هغه روژه وخوړه هغه ته د مسلمانانو د غریبي زمانه او هغه صحابه ورپه زړه شول چې د غریبي او فقر په حالت کې شهیدان شوي ول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د احد په جګړه کې شهید شو هغه له ما څخه ښه و
هغه په داسې صادر کې کفن شو که به سر ورته پې پټ که پښې به لوڅې پاتې شوې او که به پښې پټې کړې سر به لوڅ پاتې شو. ټول بدن یې پکې نه پټېده. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په احد کې په شهادت ورسېده. هغه هم له ما څخه غوره و. اوس موږ ته دنیا پراخه شوه، هوسایي او راحت را په برخه شه. ما ته داسې ښکاري چې موږ کوم نیک کارونه کړي دا شیان د همدې عملونو بدله نه وي چې موږ ته په دنیا کې راکړ شوې ده او آخرت کې څه نه وي. د دې خبرو په کولو سره حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په ژړا شو او له خوراک څخه یې لاس ونیو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ډیر لوی تاجر و او دی د دولتمندو اصحابو له ډلې څخه شمیرل کېده، خو د آخرت ویره داسې وه چې دومره مال او دولت سره سره په دنیا ککړ نه شو. د دنیا او آخرت په منځ کې څنګه اعتدال او منځلاریتوب غوره کیدلی شي. د هغه ډیر ښه مثال د صحابه و کرام په ژوند کې موندل کیدلی شي. د اسلامي ژوند دود دا هغه ځانګړنه ده چې په نورو نظامونو کې نشته، صرف د اسلام کې پیدا کیدلی شي. او بیا اسلام کې چې څوک د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم مبارک سیرت مطالعه کړي بیا په هغو باندې پوهیږي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل ژوند د الله لپاره تیر کړو، خپل ژوند د قرآن لپاره تیر کړو، خپل ژوند د محمد رسول الله د دین لپاره تیر کړو، د دنیا په دام کې وننښلو. خو په افسوس سره قرآن کریم لولو، په قرآن کریم باندې عمل نه کوو. صحابه و کرامو به په کفارو شرطونه ایښودل، د کفارو نه به جزیې اخیستلې، خو نن ورځ کفار په موږ باندې شرطونه ږدي، د مسلمانانو نه جزیې اخلي. دا ځکه چې موږ د الله رب العزت ویره د آخرت ویره له خپلو زړونو څخه ایستلې ده او موږ ته د یهودو او نصاراو عملونه ښه ښکاري. د صحابه و کرامو نقش قدم مو پریښی، د محمد رسول الله نقش قدم مو پریښی، د قرآن لاره مو پریښې، د احادیثو لاره مو پریښې، بلکې د کفارو د یهودو د عیسویانو نقش قدم تعقیبو. صحابه و کرامو ته به چې حکومت وسپارل شو، هغوی به د خلکو خدمت کوه او حتی خپله تنخوا به هم په فقیرانو او په مسکینانو باندې ویشله. نن تاسې وګورئ چې لږ شانته اختیار هم چاته ورکړی شي هغه ټول په خپله ګټه استعمالوي. د خلکو د حقوقو خوړل خو د ځان لپاره افتخار ګڼي او د خلکو په پیسو او د خلکو په حقوقو باندې ځان ته بلډینګونه او قصرونه جوړوي. د آخرت ویره د کم ځای شوه. دوی داسې فکر کوي چې هیڅ مرګ نشته. دوی په دې اند دي چې آخرت کې به الله رب العزت موږ په خپل حضور کې نه دروي، الله به زموږ پوښتنه نه کوي، کله به هم د الله رب العزت نه خلاص نشئ. نن ګورو چې زموږ ډیر لوی لوی علما د دنیا په خاطر د یهودو او د نصاراو په غلامي بوخت دي. افسوس په دې علماو، هلاکت دې علماو ته. کله چې علما د دنیا په خاطر د یهودو او د نصاراو په غلامي باندې بوخت دي، نو په دې حال کې به اسلامي امت ولې په ذلت کې نه وي؟ راځئ راویښ شئ، بیداره شئ، د الله کلام ولولئ، د محمد رسول الله احادیث ولولئ، د خپل ژوند په حقیقت باندې پوه شئ، د خپل بعثت په حقیقت باندې پوه شئ چې الله ولې رالیږلي یو، د څه لپاره الله پیدا کړي یاستو. د حضرت ابو عبیده بن جراح ژوند مطالعه کړئ، د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ، د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ چې دوی سره د دې چې رسول الله دوی ته د جنت زیری هم ورکړی، خو بیا هم د الله نه ویریږي. د آخرت ویره د دوی په زړونو کې پرته ده. تل لپاره دا کوشش کوي چې الله راضي کړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د دنیا د جال نه دې الله موږ وساتي، ځکه څوک چې د دنیا په جال کې ونښته هغه تباه دی. الله دې زموږ توجه آخرت طرف ته کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ای جانان بختوره، ته د ښکلو حورو یار شوې. ای جانان بختوره،
سنتي په څېره کې د سرګم ګران اثر د جنتي ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني جلالي درته دعا کړم لاس می پورته دی نیولی جلالي درته دعا کړم لاس می پورته دی نیولی لوی الله دې کړه قبول د بې ساري قرباني لوی الله دې کړه قبول د بې ساري قرباني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوا ورکړی خو بیا هم د الله رب العزت نه او د آخرت نه څومره ویریږي راشه د نن ورځې عمرا حکما وزیران وکیلان او رئیسان وګوره چې د دوی په زړه کې د الله ویره او د آخرت ویره پرته ده په څه بدبختیو په څه فسادونو په څه غصب و رشوت و حرامو کې گرفتار دي دوی به د آخرت په ورځ الله ته څه ځواب وایي همدارنګه یوه ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په کوم خاص دولتي کار کې مصروف و یو سړی راغی د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او ویل چې فلانی سړي له ما سره زیاتی کړی دی او ای عمره ته ورشه او له هغه څخه زما بدل واخله د دې سړي په بې وخته راتګ سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په کار کې سکتګي راغله حضرت عمر په غصه پاڅېده او هغه یې په دوره ووهه او ویې فرمیل کله چې زه د دې په خاطر کینم چې له کومو خلکو سره زیاتی شوی وي او هغوی راشي او زه د هغوی فریاد واورم نو خلک نه راځي او کله چې زه په نورو کارونو بوخ شم بیا خلک راځي او فریاد کوي هغه سړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخطار واورید بیرته ولاړه خو د لږ ځنډ وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعصاب آرام شو نو خپله په خپل ځان ډیر افسوس وکړه چې د الله په مخ کې او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت ته زه څه ځواب ورکوم ښه خبره دا ده چې هغه سړی په دنیا کې خپل بدل واخلي او هغه سړی حضرت عمر را وغوښت کله چې هغه راغی نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوره د هغه په مخ کې کیښودله او ورته یې وویل دا دوره واخله او په څه ډول مې چې ته وهلی په هماغه طریقه باندې ما هم ووهه هغه سړي عرض وکړه ای امیر المؤمنینه هیڅکله هم له ما څخه داسې بې ادبي نشي کیدلی ما د الله رب العزت لپاره خپل حق در وبخه د دې سړي په بخلو سره بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زړه مطمئن نشو په دې ډول د الله رب العزت ویره او د آخرت فکر د ده په زړه کې ځای ونیوه کور ته ولاړه 2 رکعته مونځ یې ادا که بیا یې خپله په دې ډول د ځان په ملامتولو پیل وکړه ای عمره ته ډېر ټیټ وې الله رب العزت درته عزت درکه او په اختیار یې ونازولې مسلمان یې کړي او ستا دا حال دی چې یو سړی تا ته خپل فریاد راوړي او ته هغه په وهلو باندې شړې که سبا د الله رب العزت په وړاندې د دې زیاتی پوښتنه در څخه وشي نو څه ځواب به ورکوي ګورئ د حضرت عمر شان ته
چې په واقعیت کې زیاتی هم نه دی خو بیا یې هم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشي زغملی د آخرت نه ویریږي د الله رب العزت د حساب او د کتاب نه ویریږي دې ته تیار او آماده دی چې دا سړی خپل انتقام او خپل غچ مانه په دنیا کې واخلي چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې جواب نشم ورکولی. راشئ د نن ورځ عمراو، د نن ورځ رئیس جمهورانو، د نن ورځ وکیلانو، د نن ورځ رئیسانو، د نن ورځ وزیرانو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ. تاسو سره به الله په آخرت کې څه معامله کوي. نن ورځ ټول چې په فساد اخته یو، په بدبختي اخته یو، د خپل ژوند هم په معصیت کې تیریږي. لوی لامل یې دا دی چې زموږ په زړونو کې د الله ویره نشته، زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته. که د آخرت ویرې ته او د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړو کله به هم په ناروا لاس پورې نه کړو. همدارنګه درنو اوریدونکو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په دوران کې د شپې ګرځېده. که چاته څه تکلیف وي هغه تکلیف ترې لرې کړي او د لرې کولو هڅه یې وکړي. یوه شپه په ګرځېدو له مدینې منورې څخه لرې تللی و. هلته یې ولیدل چې یوه ښځه څه پخوي او دوه درې ماشومان ورته ناست دي او هغه دوه درې ماشومان د خپلې مور ته ژاړي. عمر رضی الله تعالی عنه له ښځې څخه د حال پوښتنه وکړه. نو امیر المؤمنین حضرت عمر ته څرګنده شوه چې د خوراک لپاره څه نه لري او ماشومان له ولږې څخه کړیږي. مور یې د هغوی د تسلي په خاطر خالي کټه وه په نغري ایښې ده، پکې اوبه اچولي دي او زمنو ته دا وایي چې زه تاسو ته ډوډۍ تیاروم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا حال ویني په همدې وخت کې د خوراک د سامان راوړلو په خاطر مدینې منورې ته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوراک سامان په خپلو اوږو ږدي او روانیږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غلام ورته وایي چې زما په شتون کې تاسې ولې بار اوچتوئ؟ ما ته یې راکړئ، زه په شا کوم، زه وړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي نن به ته زما بار پورته کړې خو سبا به د قیامت په ورځ زما بار څوک پورته کوي؟ دا یې وویل او خپل سامان په اوږو واخیسته، هغې ښځې ته یې وروړه او ورته وویلې چې اوس دا خپلو بچیانو ته ورکه د خوب نه راپاڅوه، ځکه هغوی ما په ژړا لیدلي ول تر څو چې زه په خندا باندې ونه وینم زه بیرته خپل کور ته نه ځم. حتی ځینې د تاریخ کتابونه لیکي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله مبارک ورته اور بلوي او خپله هغه اور پوکوي چې د اور لوګي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مبارکه ږیره کې نښتلي. دا وه د آخرت ویره، دا وه د الله ویره. د نن ورځ عمرا به آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ همدارنګه درنو اوریدونکو، یو ځلې څو دولتي اوښان ورک شوي ول. د ګرمي موسم و، سخته ګرمي وه. په دغو ورځو کې په سعودي کې لمر دومره تیز او سوځونکی وي لکه اور چې بلیږي. بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې د اوښانو د ورکېدلو خبر ورسید نو په هماغه غرمه کې د اوښانو په لټون پسې ووت تر څو چې اوښان پیدا کړي. له ډېر کړاوونو څخه وروسته یې اوښان وموندل. اوښان یې راونیول او بیرته راستون شو. لمر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ سور ګرځولی و، ټول بدن یې په خولو باندې لوند خیشت و. له هغې بلې لورې څخه حضرت علي کرم الله وجهه را روان و. هغه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې حال ولیده په ورخطایي سره یې ویلې امیر المؤمنین نوکران به دې د اوښانو په لټولو پسې لیږلي و، تا ولې ځان په تکلیف که؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ ای علي، د قیامت په ورځ الله تعالی له مزدورانو څخه ځواب نه غواړي بلکې له ما څخه ځواب غواړي چې عمره تا داسې بې پروایي ولې وکړه چې دولتي اوښان درنه ورک شول. حضرت علی کرم الله وجهه پوهېده چې کوم انسان په خپل زړه کې له آخرت څخه دومره ویره لري هغه څومره مبارک انسان وي او ویې فرمیل امیر المؤمنین ته بریالی شوې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له آخرت څخه دومره ویره وه چې ویلې علي رضی الله تعالی عنه زه یوازې دومره غواړم چې د قیامت په ورځ نه راته د نیکیو اجر راکړی شي او د ګناهونو په بدل کې ونه نیول شم، زما لپاره همدا لویه بریا ده. ګورئ څه دولتي اوښان ورک شوي دي. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپله پسې راوځي د هغو په لټون باندې بوخت دی تر څو چې هغه پیدا کړي. نن ورځ چې په میلیونونو روپۍ
په دې حکومت او په دولت کې ورکیږي، غاصبین ځمکې غصب کوي، د خلکو حقوق تر خېټو لاندې کوي، دا خلک به د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ بس دا هغه خلک دي چې د دوی ظالمانو په غاړه او په لاسونو او په پښو کې به الله رب العزت د اور زنځیرونه اچوي او الله رب العزت به دا ظالمان د جهنم خواته کش کوي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د آخرت ویرې ته ځای ورکړي، تر څو الله رب العزت د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره، محمد نبی سرداره، محمد نبی سرداره. ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره، محمد نبی سرداره، محمد نبی سرداره، محمد نبی سرداره، محمد نبی سرداره. ستا په مینه کې درد ګم، د هجران په اور سوځېږم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوراک دومره معمولی او خراب و چې کله به سفیران راتلل نو له ده سره به په ډوډۍ خوړلو کې ډیر په تکلیف ول، ځکه چې هغه سفیران له داسې ساده او معمولی ډوډۍ سره عادت نه ول. حضرت حفص بن عاص رضی الله تعالی عنه به له امیر المؤمنین سره د ډوډۍ په وخت کې حاضر و، خو په ډوډۍ کې به ورسره نه شریکېده. یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورڅخه د علت پوښتنه وکړه چې ته ولې ما سره یو ځای ډوډۍ نه خورې؟ هغه ورته وویل چې ستاسو په دسترخوان داسې ساده او معمولی خواړه وي چې موږ ستاسو ډوډۍ ته په خپلې خوندورې او ښې ډوډۍ باندې غوروالی نه ورکوو، بلکې د خپله ډوډۍ خورو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمایل آیا تو ګمان کوې چې زه د قیمتي او خوندورو خوراکونو توان نه لرم؟ زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، که چیرې د قیامت ویره را سره نه وای زه به هم ستاسې په شان په دنیوي عیش او عشرت مین وای. وګورئ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د آخرت د ویرې د وجې نه، د قیامت د سختې ورځې د ویرې د وجې نه هغه ښه خوراکونه نه کوي چې هلته الله رب العزت ما سره حساب ونه کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دا د آخرت د سوال او ځواب احساس و چې له امله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل ځان او خپلې کورنۍ د بیت المال یوه روپۍ هم ناجایزه مصرفول نه خوښول. نن ورځ خو ټول بیت المالونه لوټ کړه د ظالمانو. یو ځلې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه بیت المال وکوت، هلته یو درهم و، یوازې یو درهم پروت و. هغه په دې ګمان چې دا دلته ولې پروت دی هغه یې راواخیست او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو زوی ته یې ورکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته معلومه شو چې دا خو د بیت المال درهم دی، نو هغه درهم یې د خپل زوی نه واخیسته بیرته بیت المال ته ورګزار کړ. او حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه یې راوغوښت، ورته یې وویل افسوس دی تا ته په مدینه کې د عمر له اولادې پرته بل څوک کمزوری په نظر درنغی. آیا ته غواړې چې د قیامت په ورځ د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې وي؟ تا دا روپۍ زما زوی ته د بیت المال نه ورکړه، نو د آخرت په ورځ به د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې، ما به د الله حضور ته کش کوي او د دې یوې روپۍ غوښتنه به رانه کوي. واورئ د نن ورځ حکماو، د نن ورځ رئیسانو او چارواکو چې خپل ژوند څومره په رشوت او فساد او په غصب کې تیروئ، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې څه ځواب وایئ. ظالمانو لږ خو د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، لږ خو دا په زړه کې وګرځوئ چې د آخرت په ورځ الله زموږ نه پوښتنه کوي، څم چې کړي دي الله به د دې را سره محاسبه کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له حضرت عبدالرحمن بن عوف څخه څه پیسې په پور وغوښتې. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته ویلې ای امیر المؤمنین، ته دا پور له بیت المال څخه هم اخیستلی شي، نو دا پور ولې زما نه غواړي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه زه له بیت المال څخه پور نه اخلم، ځکه که زه د پور له ادا کولو څخه مخکې مړ شم نو تاسو زما له ورثې څخه د بیت المال قرض نه اخلئ او بار به یې زما په سر پاتې شي.
له دې امله غواړم چې له داسې سړي څخه پور واخلم که له ادا کولو څخه مخکې مړ شم چې هغه زما له ورثې څخه خپل پور ترلاسه کړي. دا د هغوی تقوا وه، دا د هغوی دیانت و، دا د هغوی ویره وه د آخرت د ورځې او د الله رب العزت نه. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. کله چې ابولولوی مجوسي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې د لمانځه په حالت کې قاتلانه حمله وکړه او د ژوند امید یې پاتې نه شو، حضرت عبدالله ابن عباس په خدمت کې حاضر شو، ویلې امیر المؤمنین تا ته د جنت زیری دی. کله چې نور خلک کافران شو تا اسلام ومنه، کله چې خلکو د رسول الله ملګرتیا پرېښوده تا د رسول الله په ملګرتیا کې جهاد وکړه. رسول الله چې کله له دنیا څخه رخصت شو له تا څخه راضي و، ستا د خلافت په معامله کې 2 کسانو هم اختلاف ونه که او اوس ته د شهادت په مرګ باندې مړ کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ټولې خبرې واورېدلې. وی فرمایل تا چې څه ویلې ای عبدالله ابن عباسه دغه خبرې بیا تکرار کړه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه خبرې دویم ځل تکرار کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټولې خبرې واورېدلې. ویل په هغه الله مې دې قسم وي چې پرته له هغه بل معبود نشته. په ځمکه چې څومره سره زر او سپین زر موجود دي هغه ټول دې ماته په لاس راشي، بیا هم د راتلونکې ورځې له ویرې د خلاصون لپاره به زه هغه ټولې په فدیه کې ورکړم. د حضرت عمر شان ته ګورئ، د حضرت عمر شوکت ته ګورئ چې محمد رسول الله هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم وایي چې په دنیا کې چې څومره سره زر دي او سپین زر دي که دا ټول زما لاس ته راشي او په دې باندې زه د آخرت د ورځې د حساب نه خلاصېږم دا به ټول خلکو ته فدیه کړم ورمې کړم. د قیامت د ورځې حساب او کتاب او د دې ورځې جزا او سزا داسې شی دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا غنیمت ګڼله. که هغه جنت لا تللی نشي نو لږ تر لږه د دوزخ له عذاب څخه وژغورل شي. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وفات وخت رانږدې شو، یو سړی ورته راغی او ورسره کېناست او د ده د زوی د حضرت عبدالله د علم او تقوا ستاینه یې وکړه او ویې چې هغه په خپل ځای وټاکي، یعنې ستا نه وروسته د عبدالله خلیفه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ته خوار شي، په دې وړاندیز کې ستا نیت ښه نه دی. زه داسې څوک په خپل ځای وټاکم چې هغه خپلې ښځې ته په سمه توګه طلاق هم نشي ورکولی. اوس ما ته د مسلمانانو په کار کې د لاسوهنې اړتیا نشته. که امارت ښه شی وي نو ما خپله برخه ورڅخه واخیستله او که خراب شی و نو الله تعالی زه ورڅخه جلا کړم، خلاص یې کړم. د عمر رضی الله تعالی عنه د اولادې لپاره دا کافي ده. که په دوی کې له یو تن څخه د دې کار په اړه وپوښتل شي او که د محمد رسول الله د امت په باره کې هم وپوښتل شي نو ما خپل ځان په دې کار کې ډېر ستومانه کړی او ما خپل اهل و عیال له ډېرو حقوقو څخه بې برخې کړی دی. که زه په دې کې مساوي خلاص شم او زما پکې نه ګټه وشي او نه تاوان نو زه به خپل ځان ډېر بختور وګڼم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلو ټولو نیکیو او د الله رب العزت د رضا غوښتلو سره سره د آخرت د سوال او ځواب ډېر زیات احساس کوه. هغه سړی چې د ده زوی د خلافت د منصب لپاره پیشنهادوه ډېر په شدت سره ملامت که. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا احساس تر مرګه پاتې و. د ژوند وروستۍ شیبې وې. زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده مبارک سر په خپل زنګون ایښی و. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل زما سر په ځمکه کیږده. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده حکم ومانه او مبارک سر یې ورته په ځمکه کیښود. د خپله پښې سمې کړې او ویې فرمیل زه او زما مور تباه شو که الله ما ونه بخي. دا یې وویل او له دنیا څخه یې تشریف یووړه. راشئ ګرانو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه عبرت واخلئ چې د هغه په زړه کې د الله ویره څومره پرته وه، د آخرت ویره څومره پرته وه. الله دې زموږ او ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه، ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه، د تبلیغ نه مانې نشوې هاشمي خیر الابرار محمد نبی سردار، محمد نبی سردار، محمد
محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بے حدانا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا لکعبی دیرا گزار کړل درې سوه شپېته بوتانا تعریفونه دی غږیږي هم په ځمکه او اسمانه تعریفونه دی غږیږي هم په ځمکه او اسمانه شاهین تا باندې نازیږي ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدانا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا خبره باندې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سخت وشرمېده او له امیر المؤمنین حضرت عمر څخه یې بخښنه وغوښتله خو عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابابکر صدیق ته بخښنه ونه کړه چې کله عمر رضی الله تعالی عنه ورته بخښنه ونه کړه نو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویرېده او د محمد رسول الله حضور ته ورغی ټوله پیښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تسلی په خاطر درې ځلې وفرمیل ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي کله چې رسول الله دا خبرې وکړې نو هلته د عمر رضی الله تعالی عنه غصه هم کېناسته نو په خپل انکار باندې پښیمانه و چې ولې مې ابابکر ته بخښنه ونه کړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لومړی د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغی هلته یې پیدا نه کړ همداسې په لټولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله امیر المؤمنین عمر فاروق ولیده نو مبارک مخې له قاره سور شو چې تا ولې ابابکر ته بخښنه نه ده کړې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د محمد رسول الله دا حالت ولیده نو په ګونډو کېناست او عرض یې وکړه یا رسول الله زه ظالم وم زه ملامت وم ابابکر ظالم و عمر نه دی ابوبکر ورته وایي په الله قسم ما زیاتی کړی و په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه کمه شوه او ویې فرمیل زه مبعوث شوم ټولو زه پرېښودم خو ابابکر صدیق زما تصدیق وکړه او په ځان او مال زما مرسته وکړه آیا ته ما له دې څخه خلاصوي ګورې په محمد رسول الله باندې دومره ګران دی په الله باندې ګران دی محمد رسول الله ته نږدې کس دی په ټولو انسانانو کې غوره او بهتره کس دی وروسته د انبیاو نه خو بیا هم د الله د حساب نه او د الله رب العزت د عذاب نه څومره سخت ویریږي د آخرت نه څومره ویریږي راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تر څو عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه ته بخښنه وکړي زموږ او تاسو به په آخرت کې څه حال د اصحابو کرامو دا حق خوښونه او انصاف په آخرت باندې پوخ ایمان او په جزا او سزا باندې د پوره باور نتیجه وه آیا د الله رب العزت څخه د بیزارو او آخرت هیرونکو خلکو دومره لوړ او پاک کردار په برخه کیدلی شي هیڅکله نه
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې خپله د آخرت د فکر مجسمه نمونه نه و بلکې نورو ته هم له آخرت څخه د ویرې او د نیک ژوند تیرولو تعلیم ورکوه. یوه ورځ ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې وفرمیل ای د الله رب العزت بندگانو تاسې په دې هم پوه شئ چې الله ستاسې ځانونه د خپل حق په بدل کې ګرو کړي دي او له تاسې څخه یې کلکه ژمنه اخیستې ده او د دې لږ او فاني کیدونکي دنیوي ژوند په بدل کې تلپاتې اخروي ژوند در بخلی او دا د الله رب العزت کتاب چې ستاسې په منځ کې دی د دې معجزې هیڅکله پای نه لري او ختمېدونکي نه دي او د دې روښنایي هیڅکله نه مړه کیږي. نو بیا د الله په ارشاداتو باور ولرئ او له دې کتاب څخه ګټه واخلئ. الله رب العزت تاسې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او پر تاسې دوه لویې کاتبینې یعنی لیکوالانې مقررې کړي دي. هغوی په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې کوئ. که په تاسې کې قوت او طاقت وي نو خپل وخت د الله په کارونو کې ولګوئ او دا ځواک او طاقت د الله رب العزت په توفیق لاسته راځي. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند وروستۍ شیبې وې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل په ځای خلیفه ونوموه نو هغه ته نصیحت کوي چې د هغه نصیحت له هرې جملې څخه د آخرت فکر ښکاري چې د هغې څو جملې به زه تاسو ته وړاندې کړم. ابوبکر عمر ته وایي عمره د الله رب العزت هغه حق چې په شپې پورې اړه لري هغه د ورځې نه قبلوي او د الله رب العزت هغه حق چې په ورځې پورې اړه لري د شپې نه قبلوي. د هر کار کول په خپل وخت باندې ضروري دي او الله تعالی تر هغه وخته پورې نفل نه قبلوي تر څو چې فرض ادا نه کړي. عمره آیا ته فکر نه کوې چې په دنیا کې په حقیقت کې د هغه چا د تلې پله درنه وي چې د حق د پیروي له امله په آخرت کې درنه وي هغه چې حق پکې وي. او ای عمره آیا ته نه پوهیږې چې د قیامت په ورځ چې د کومو خلکو تله سپکه شي د هغوی د باطل د متابعت له امله سپکوي او حقیقت دا دی چې د میزان په هغې تله کې چې له باطل څخه پرته بل څه نه وي هغه باید چې سپکوي. ای عمره آیا ته نه ګورې چې الله رب العزت چیرته هم د دوزخیانو ذکر کړی د هغوی د بدو اعمالو سره یو ځای ذکر کړی دی. له دې امله کله چې ته هغوی یاد کړې نو داسې به وایې هیله ده چې زه به له هغوی څخه نه یم. په همدې ډول چیرته چې الله رب العزت د جنتیانو ذکر کړی ورسره یې د هغوی د نیکو عملونو ذکر هم کړی. که چیرې له هغوی څخه کوم بد عمل سر ووهي نو الله رب العزت د هغوی د نیکو عملونو په خاطر له هغه څخه تیریږي. که ته چیرته جنتیان یاد کړې نو ووایه چې زما عملونه د هغوی په اندازه کله دي او که ته زما وصیت په یاد ولرې نو تا ته به مرګ له هر غایب او حاضر څخه ډیر ګران او عزیز وي. مرګ راځي او ته داسې نه یې چې مرګ عاجز او کمزوری کړی شي. خامخا مرګ در باندې راځي. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له معاملاتو څخه وزګار شه نو د خپل کور منتظم یې را وغوښت او پوښتنه یې وکړه ته زما د کور منتظم وې زما او ستا حساب څنګه دی؟ هغه منتظم ځواب ورکړه زما 25 درهمه په تا باندې دي ما هغه تا ته در بخلي دي. ابوبکر صدیق ورته وفرمیل چوپ شه زما د آخرت سامان په پور مه درنوه. هغه منتظم چې دا خبره واورېدله په ژړا شو. د محمد رسول الله خلیفه ورته وویلې د ژړا او ویرې اړتیا نشته له صبر څخه کار واخله. زه هیله لرم چې زه هغه ځای ته روان یم ما ته له دنیا څخه ډیر ښه او تلپاتې دی. وروسته له دې څخه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او هدایت یې ورکه چې هغه منتظم ته 25 درهمه ورکړي. اوس تاسې لږ دې ته پام وکړئ چې د محمد رسول الله جلیل قدر خلیفه او د اسلامي حکومت تر ټولو لوی رهبر چې د خپل رب او غوره آقا چې دی خلیفه و حضور ته په څه ډول کفن کې حاضریږي. ابوبکر صدیق خپل لور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او پوښتنه یې ورځینې وکړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د څو ټوټو څخه کفن ورکړی شوی و. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه ځواب ورکوي د 3 ټوټو نه. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ځان کې 2 شلیدلې او زړې جامې وې. ویې فرمایل 2 جامې موجودې دي او درېیمه له بازار څخه را وغواړئ. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها عرض وکړه پلار جانه موږ 3 واړه جامې نوې اخیستلی شو 3 واړه نوې به د بازار نه را وغواړو. ابوبکر وفرمیل لور جانې
د مړو څخه ژوندي د نوو جامو ډیر مستحق دي، د وینو او د زوو لپاره همدا جامې ښې دي. قبر د آخرت لومړی منزل دی. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آخرت باندې ایمان دومره قوي، ژوندی او تازه و چې د آخرت د منزل احوال او کیفیت د ده په سترګو او نظر کې تل موجود و. دا د الله خاص بنده و، محمد رسول الله ته نږدې کس و، وروسته د انبیاو نه په ټولو انسانانو کې غوره کس و. دومره د الله نه او د آخرت نه ویریږي. ما ته چې ټول ژوند په ګناه کې تیروو، په فساد کې تیروو، که د الله نه ونه یریږو، د آخرت نه ونه یریږو، الله به بیا تباه کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، تر څو د آخرت ویره زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي او هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب. هریانا کې زموږ ستر ارمان سوای، هریانا کې زموږ ستر ارمان سوای، د کلام الهی د بیان سوای، قرآن سوای، سبحان سوای، د کلام الهی د بیان سوای. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اوس تاسو ګورئ چې د اسلام دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله دوهم خلیفه و. له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې خصوصي امتیاز او نږدېوالی حاصل و. حضرت عمر له اسلام څخه مخکې هم د مکې د قریشو په منځ کې د لوی حیثیت خاوند و. په اسلام کې د ده داخلیدل په داسې دبدبه او شوکت سره و چې د اسلام شمه روښانه او مسکی شوه او بیت الله په ځلیدو شو. د مکې غرونه د لومړي ځل لپاره د الله اکبر زړه تازونکې ناره واورېدله چې د نبوت په دربار کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو په خوښي کې پورته شوه. له حق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مینه او له باطل سره دښمني د خلکو لپاره یو مثال و، ځکه د فاروق اعظم په لقب سره یادېده. حضرت عمر فاروق د وحی د ترجمان له خولې څخه د جنت زیری موندلی و. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې چې په شام او فارس کې د کومو جګړو او جهاد سلسله شروع شوې وه، د فاروقي خلافت په دوران کې نوره هم پراخه او پیاوړې شوه او د اسلامي فتوحاتو سلسله له مخکې څخه ډیره زیاته شوه، تر دې چې په شام او مصر کې د رومي شهنشاهي څراغ مړ شو او د فارس شهنشاهي د دنیا له جغرافیې څخه محوه او نابوده شوه. له دومره لوړواړي وقار او شان و شوکت سره سره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه له الله رب العزت څخه بې اندازې ویریدونکی و، د آخرت څخه بې اندازې ویریدونکی و. د حضرت عمر ټول ژوند د الله رب العزت څخه د ویرې د هغه د رضا لاسته راوړلو او له آخرت څخه د ویرې عملي نمونه وه. عمر فاروق ټوله شپه په خشوع او خضوع سره لمونځ کاوه. کله به چې سهار شو نو خپله کورنۍ به یې ویښه کړه او دا آیت به یې تلاوت که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابنده اوسه. نو خپله خو د مانځه پابند و، نو خپلې کورنۍ ته هم د مانځه توصیه کوله. عمر فاروق به په لمونځ کې داسې آیتونه تلاوت کول چې په هغو کې به د قیامت ذکر او د الله رب العزت عظمت او جلال بیان شوی و او دومره تاثیر به یې ورباندې وکړه چې په ژړا به سلګۍ ورڅخه جوړې شوې. امام حسین رضی الله تعالی عنه وایي
یو ځلې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لمونځ کاوه کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ستا د رب عذاب ارومرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته نو چې کله دا آیت ولسته دومره یې وژړل چې سترګې وپړسېدې بیا هم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځلې د تکویر د صورت تلاوت کوه کله چې دې آیت ته ورسېده و اذا الصحف نشرت کله چې عملنامې پرانستل شي بېهوشه شه او وولیده او تر څو ورځو پورې حال داسې و چې خلک به د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنې ته راتلل همدا ډول یو ځل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا آیت تلاوت که و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي خو مرګ به هلته نه وي کله چې دا آیت تلاوت که نو دومره خشوع او خضوع ورباندې غالبه شوه که چیرې کوم سړي چې د امیر المؤمنین حال ورته معلوم نه وای دا یې لیدلی وای نو داسې فکر به یې کړی چې اوس روح وځي او مړ کیږي ګورئ د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته محمد رسول الله ته نږدې کس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی او دا هغه کس دی چې د ده په اسلام راوړلو سره د تکبیر نارې د مکې غرونه وخوځول او دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته د ده په ژوند کې د جنت زیری ورکړی خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي یوه ورځ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د یو کور تر څنګ تیریده د کور خاوند په کور کې په لمانځه کې د تور صورت تلاوت کوه کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلې سورلي څخه راکوز شه کېناست دیوال ته یې ډډه ولګوله او تر ډیره ناست و وروسته بیا کور ته ولاړه او تر یوې میاشتې پورې ناروغه وه خلک به ورته راتلل خو هیڅوک به یې په مرض باندې نه پوهېدل د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي ته وویل آیا ته دا خوښوې چې موږ له محمد رسول الله سره ایمان راوړ هجرت مو وکړه جهاد مو وکړه او نور ډیر نیک عملونه مو وکړل او د دې په بدل کې موږ یوازې له دوزخ څخه وژغورل شو او ثواب او عذاب مو سره مساوي شي هغه صحابي ویل په الله جل علا شانه قسم چې نه خوښوم دا خبره نه خوښوم موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه وروسته هم جهاد وکړه روژه مو ونیوله لمونځ مو وکړه نور ډیر نیک کارونه مو وکړل او ډیرو کسانو زموږ په لاس ایمان راوړه موږ له دغو عملونو څخه لوی لوی امیدونه لرو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح یې په ولکه کې دی ما ته خو دا غنیمت ښکاري چې د هغو په بدل کې له الهي عذاب څخه وژغورل شوم نیکي او بدي مې سره برابره شي ګورئ دومره لوی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس چې د خپل ټول عمر په جهاد کې او په نیکو عملونو کې او د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تیر کړی بیا هم دا وایي چې الله رب العزت مې د خپل عذاب نه وژغوري نیکي او بدي مې سره برابره شي زه په دې باندې خوشحاله یم نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو تر اوره اثر وشو چې قبلې ته مخامخ کېناسته او لاسونه یې پورته کړل دعا یې وکړه یا الله زه یو انسان یم که له ما څخه ستا بندګانو ته تکلیف ورسیږي نو ما ته سزا مه راکوه الله اکبر د آخرت معامله هم څومره سخته ده او ولې به سخته نه وي د عدالت او انصاف معامله په دنیا کې هم سخته وي او په آخرت کې خو مخامخ او نیغ په نیغه د کائناتو د رب او حاکم ذوالجلال والاکرام تر عدالت لاندې دریږو او زرې زرې حساب به راڅخه اخلي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په ترمذي کې دا حدیث موجود ده چې یو ځلې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وفرمیل یا رسول الله تاسې هم بوډا شوي یئ یعنې تاسو هم سپین ږیري شوي یاست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په ځواب کې وایي
شیبتنی هود والواقعة والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. زه د هود، واقعې، مرسلات، نبع او تکویر صورتونو بوډا کړم. دې صورتونو زه سپین ګیره کړم. د الله رب العزت تر ټولو غوره رسول ته د الله تعالی د جلال او شان معرفت حاصل و. د دې څه اندازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې حدیث څخه څرګندیږي. خو موږ غافل خلک همدا صورتونه تلاوت کوو. زموږ په بدبختو زړونو باندې څه تاثیر کوي؟ کاشکې چې موږ هم دا صورتونه د دې حدیث په رڼا کې تلاوت کړو، لکه څنګه چې محمد رسول الله تلاوت کوو، چې کوم د آخرت بیان په هغو کې و، د هغو ویره د محمد رسول الله په زړه کې پرېوتله، چې همداسې ویره زموږ زړونو ته هم ولیږي او د الله رب العزت نه ویریږو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لمانځه کې دا دعا اورېدلې. هغه فرمایي، امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث نقل کړی، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عایشه فرمایي چې د الله رسوله آسان حساب څه ډول وي چې ته په مانځه کې وایې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته ځواب ورکوي، الله تعالی د یو انسان عملنامه ګوري او له هغې تیریږي. دا آسانه حساب دی او له کوم انسان څخه که په دې ورځ سوال او ځواب وشي ای عایشې هغه هلاک شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا د الله رب العزت حبیب، هغه په خپلو منځونو کې وایي چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. ای الله ما سره آسانه حساب وکړې نو زما او ستا حال به په آخرت کې څه وي؟ راځئ درنو اوریدونکو، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ. تر اوس هم چې څومره ګناهونه کړي په هغو باندې توبه وباسئ او راتلونکی ژوند مو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ، تر څو رب العزت د ستاسو نه راضي شي او هغه سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي. تا ته وایم ګرانه وروره، که تر اوسه بې نمازه وې راځه همدا اوس توبه وباسه چې زما خبرې اورې مانځه ته مخه کړه. که مخکې د دې د حرام خوړل، رشوت دې اخیسته، په سود باندې اخته وې، زما خبرې چې اورې همدا اوس توبه وباسه، الله ته متوجه شه چې الله د آخرت سخته ورځ در باندې حسانه کړي. تا ته هم وایم ګرانې خورې، راځه د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه. بېنمازي پرېږده، د خرابو جامو اغوستل پرېږده، غیبت کول پرېږده، تهمت کول پرېږده، د خپل مور او پلار خبرې واوره تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په تا باندې آسانه کړي. ځکه محمد رسول الله په مانځه کې وایي اللهم حاسبني حسابا یسیرا. ای الله ما سره آسانه حساب وکړي، زما او ستا حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي؟ له موږ سره د آخرت فکر نشته، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت د آخرت ډیر زیات فکر کوه. یو ځلې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا ولستله، رب انهن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. د سورة ابراهیم 14 آیت دی. ای ربه دې بتانو ډیر خلک ګمراه او بیلارې کړي دي. چا چې زما پیروي وکړه هغه زما له ډلې څخه دی او چا چې زما نافرماني وکړه ته بخښونکی او مهربان یې. وروسته له دې دعا محمد رسول الله د حضرت عیسی علیه السلام دا دعا ولستله چې حضرت عیسی علیه السلام د خپل قوم په حق کې کړې وه، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. د سوره مائده 113 آیت. ای الله که ته دوی ته سزا او عذاب ورکړې نو دا ستا بندگان دي، او که بخښنه ورته وکړې نو بېشکه ته غالب او حکمت والا یې. کله چې محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم دا آیتونه ولستل، ناڅاپه خپل امت وریاد شو. دواړه لاسونه یې پورته کړل او امتي امتي ویل یې پیل کړل، له سترګو مبارکو یې اوښکې بهېدلې. رسول الله تا یادوي او د هغه د مبارکو سترګو نه ستا لپاره اوښکې روانیږي. تا د محمد رسول الله په سنتو او دین باندې څومره عمل کړ. د آخرت په ورځ چې سخته ورځ ده، الله رب العزت به تا په خپل حضور کې دروي او الله رب العزت به درنه پوښتنې کوي. راځئ چې د الله نه وویریږو، د آخرت ورځې لپاره تیاری وکړو تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې قبیلې او کورنۍ ته په خطاب کې وفرمیل، د بخاري حدیث ده، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من الله شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من الله شیئا، و یا صفیة عمة رسول الله لا اغنی عنک من الله شیئا، و یا فاطمة بنت محمد سلنی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من الله شیئا. ای د قریشو ټولګیه، ځانونه د الله له نیولو او دوزخ څخه وژغورئ. زه د الله په وړاندې ستاسې په هیڅ کار درتللی نشم. ای د عبدمناف اولادې، زه د الله تعالی په وړاندې تاسو ته هیڅ په کار نه درځم. ای عباس د عبدالمطلب زویه، زه د الله تعالی په وړاندې تاسو ته هیڅ په کار نه درځم. ای صفیې د محمد رسول الله ترورې، زه د الله تعالی په وړاندې تا ته هیڅ په کار نه درځم. ای د محمد صلی الله علیه وسلم لورې فاطمې، ته زما له مال څخه چې څه غواړې ویې غواړه، خو د الله رب العزت په وړاندې زه ستا هیڅ په کار نه درځم. دا وینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې کورنۍ غړو ته کوي چې زه ستاسو نه هیڅ دفاع نشم کولی. زما او ستا حال به د آخرت په ورځ څه وي؟ الله رب العزت دې هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي او په دې دنیا کې دې الله رب العزت موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه روزه چې دې په خیال کې په بڼو جارو کومه، روزه چې دې په خیال کې په بڼو جارو کومه، دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی، دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی، هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی، په زړه لال ګڼلی دی، غفلت مې ستا له یاد څخه وبال ګڼلی دی، هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی، په زړه لال ګڼلی دی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ترمذي حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایی کله به چې شپې دوه پر درېیمه برخه تیره شوه، یعنی دوه حصې به تیرې شوې، یوه حصه به پاتې وه، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاڅېده او رسول الله به فرمایل ای خلکو الله یاد کړئ، الله یاد کړئ، باخبره اوسئ، راجفه لرزونکې یعنی قیامت راورسېده او ورپسې رادفه ورپسې دوهم پوکی هم راغی، مرګ له خپلو سختیو سره راورسېده، له خپلو سختیو سره راورسېده. د الله محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیمه شپه کې پاڅېږي وایي یا ایها الناس اذکروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. هغه دومره د آخرت ورځې نه ویریږي او د قیامت د ورځې ویره په زړه کې پرته د الله ته منقاد او تابع دی. زما او ستا حال به څه وي؟ څومره دې د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او څومره دې د آخرت ورځې لپاره تیاری نیولی.
د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه څه چې ما لیدلی دي او هغه څه چې ما اوریدلی دي تاسې نه دي اوریدلی. آسمان فریاد وکړه او هغه د فریاد کولو وړ دی. په الله قسم په هغه څه چې زه پوهیږم که تاسې پرې وپوهیږئ نو لږ به خاندئ او ډیر به جاړئ او تاسې به له خپلو میرمنو سره په بستره باندې د ویده کیدلو شوق نه درځي او تاسې به الله ته په فریاد او چیغو د دښتو په لور روان شئ. نن چې موږ او تاسو دومره په شوق او په عشرت کې ژوند تیروو د آخرت نه غافله او بې پروا یاستو. والله که هغه سخت حالات او هغه سخت ورځ را یاده کړو او په خپل زړه کې د هغه تصویر او نقشې ته ځای ورکړو نو ژړا به مو په خندا باندې ډیره وي. خو نن ورځ چې زموږ خندا په ژړا باندې غالبه ده لوی لامل دا دی چې د الله رب العزت ویرې ته موږ په خپلو زړونو کې ځای نه دی ورکړی. الله دې زموږ نه راضي شي. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه چې کله دا حدیث روایت کوه نو په ډیر افسوس سره یې ویل چې کاشکې زه یوه ونه وی او هغه پرې شوې وی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي د دې حدیث په شرحه کې لیکي چې د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د وینا مطلب دا دی چې زه یوه پرې شوې ونه وی تر څو چې د قیامت په ورځ په ګناهونو ککړ نه وی راپاڅېدلی. یو بل صحابي هم دا ډول افسوس کوه او یو بزرګ ویلي کاشکې زه ګډ وی چې حلال شوی وی او خلکو خوړلی وی. یو بل صحابي فرمایي کاشکې زه الوتونکی مارغه وی هغه چې په کم ځای کې غواړي کینی او چیرته چې غواړي الوزي په هغه باندې هیڅ شرعي مسئولیت نشته. دا د هغو اصحابو کرامو رضی الله تعالی عنهم حال و چې د محمد رسول الله له لورې ورته د جنت زیری ورکړی شوی و. نو د نورو خلکو او زموږ او ستاسو حالت به څه وي؟ کله په نیمه شپه کې پاڅېدلی د تضرع او د عاجزي لاسونه د خپل رب ته لپه کړي د خپلو سترګو نه د اوښکې تویې کړي آخرت جنت او جهنم در یاد شوی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. والله که زموږ ځوانان دي ملایان دي سپینګیري دي خویندې دي او میندې دي ډېر په غفلت کې ژوند کوي. راځئ فیصدي آخرت طرف ته متوجه شئ. د آخرت ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. زموږ د غافلو په نظر قیامت ډیر لرې دی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته دا ډول خبر ورکړی و چې د هغوی د باور دا حال و چې کله به د رسالت په زمانه کې تیز باد هم چلیده نو دوی به د قیامت له ویرې د مسجد په لور ځغلیدل. هغوی به په هغه وخت کې د قیامت نه ویرېدل.